الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين. أما بعد، نن مج دا أنواع علوم الحديثنا ضعيف وايو ضعيف يوار ز أشعار دا عراقي وايم بیا د ابن صلاح عبارت درته وایم چې د ابن صلاح عبارت څنګه دی، نو په هغه کې چې دی د ضعیف کوم تعریف وکړي، کومې انواع وکړي، او بیا ضعیف موږ څنګه معلوموو هغه طریقه درته وایم. نو اول د اشعار: اما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بغيه ففاقد شرط قبول قسمه واثنين قسم غيره وضم سواهما فثالث وهكذا وعد لشرط غير مبدو فذا قسم سواها ثم زد غير الذي قدمته ثم على ذا بحث ذي وعده البستي فيما أوعى ل49 نوعا. دا عراقي رحمه الله أشعار دي عراقي، دا أشعار دا ابن صلاح رحمه الله دا خبري سرايستلي دي. أغوي النوع الثالث معرفة الضعيف من الحديث. دلتا يوا خبر مقصودي دا واوري چې ګوري علماو دا تقسیم دوه رقمه کړی. یو تقسیم دا دی چې حدیث پر دوه قسمه دی، صحیح دی ضعیف دی. بس بیا په هغه ضعیف کې بعضې داسې ضعف هم شته چې هغه محتمل وي، نو هغه بیا دی وایي چې ضعیف حدیث درایه د رجالو دا اولاد. دا یو قسم تقسیم دی. یو قسم تقسیم بیا دا دی چې ابن صلاح رحمه الله کړی دی چې صحیح دی، حسن دی، ضعیف دی. په دې کې خو پر ابن صلاح باندې اعتراضات و چې دا حسن پر نوع کې دا مصطلح کې بل چا نه دی کړی. نو د دې جواب موږ هلته دا ویلو چې دا خطابي رحمه الله کړی دی په معالم السنن کې، نو د هغه اتباع ده کړی. نو بهرحال دا دویم قسم تقسیم سو. او یو بیا هغه د متأخرینو د احکامو مطابق تقسیم دی. او په دغه حسن کې بیا یو بل تقسیم چې دلته په نوم ابن صلاح نه دی کړی، او ابن حجر رحمه الله په نوم هغه اصطلاح ذکر کړی ده: صحیح لذاته، صحیح لغیره، حسن لذاته، حسن لغیره. دا بیا ابن حجر کړی دی. دا تقسیم په دا مقبول کې تقسیم رباعي دا ابن حجر کړی دی. او په عام حدیث کې تقسیم ثنائي دا د متقدمینو دی. او دا تقسیم ثلاثي په مصطلحو کې دا ابن صلاح کړی دی. په مصطلحو کې خدا تقسیم دا د چا دی؟ خطابي رحمه الله دی. درګه زه په پوسوس. بهرحال نو دریم قسم دا ضعیف دی. دا ضعیف حدیث ابن صلاح دا استعریفي: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف. چې په کم حدیث کې شروط د صحیح چې مجهول 15 شروط: اتصال د سند، عدالت د رواتو، ضبط د رواتو، عدم د علت، عدم د شذوذ، عدم د علت. دا 15 شرایط دا د چاو او خفیف الضبط. دا بیا نور دغه شرایط ګر پکې پرې. دا بیا څوک سو؟ حسن. چې دا د حسن او دا د صحیح شرایط پکې نه وي، نو بس دا څوک سو؟ دلته ابن حجر په نکت کې پر دا خبره باندې ابن حجر رحمه الله اعتراض کوي. وایي چې دی ویل چې صفات د صحیح او صفات د حسن نه پکې. درګه به د لند ویلی وای چې صفات د حسن نه پکې، ځکه حسن خو ادنا شی دی چې د ادنا د قبولیت صفات په دې کې نه، نو اعلی خو په طریقه یې اولاد است. نو دا به ډیر اخسر وي. بیا دی وای زموږ په معاصرینو کې چا د دې دا جواب ویل دي چې دا مطلب د پیل او د حرف د دې د خدای وای دا بیا نو ځکه بیا ابن حجر خپل بیا دا داسې وایي چې په د خپل بعضو کتابونو کې په د نخبه و دې شیانو کې چې وایي د قبول شرایط پکې نه وي، دا ضعیف دی. صحیح سو؟ نو دی بیا دغه رقم وایي. بهرحال نو دی بیا دا وایي چې وأطنب ابو حاتم ابن حبان البستي. دا ابن حبان دوه کسان دي. یو لوی ابن حبان دی چې علل یې لیکلی دي، هغه زوی چې لوی امام دی،
نه دا هغه چې علل لیکلي دي علل الحديث او غټ علل الحديث چې لیکلي دي تقریبا د 3000 زیات روایت معلل پکې راخستي هغه ابن حبان یو دا بل ابن حبان دی خو چې دواړه په ابن حبان ذکر سي نو دا یو په ابو حاتم ابن حبان به ذکر کیږي چې دا روضة العقلاء د کتاب التقاسیم والانواع د کتاب به خبر کتاب د دې ابن حبان تر ټولو ښه ترجمه دا ابن حبان دی د بوست دی د هلمند دی د دلته چې زیارت دی دا سړی د دې در ټولو ښه ترجمه در ټولو متوله ترجمه در ټولو تفصیلي ده په کتابونو باندې بس یاقوت حموي په معجم البلدان کې کړی دي بس د تراجمو در ټولو ښه منبع بس همدغه دا ابن حبان دا د متأخرینو علماو څخه دی دا په عللو کې هغه ځای ته نه دی رسېدلی کومه رتبه چې د هغه بل ابن حبان ده بهرحال دا ابو حاتم ابن حبان هغه دغه انواع د علوم الحديث د ضعیف روایت انواع یو کم 50 ته رسولي دي طاهر مولوي صاحب څو ته یو کم 50 خدای چې دا په کوم کتاب کې دی حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله په خپل نکت کې وایي چې دا زموږ د عصر بعضې خلک وایي چې دا په کتاب الضعفاء کتاب المجروحین د دې کې دی دغه کتاب المجروحین نه دی چې پروت دا هغه لوړ چې پروت صحیح ده په دا مجروحین کې خو په مجروحین کې دا خبره رښتیا د حافظ ابن حجر هم دغه وایي خو نسته کې په ابن حالت شل قسم اسباب دا د ذکر کړي ان شاء الله دغه مقدمه به بیا موږ وایو خو نو ابن حجر رحمه الله وایي چې زموږ په معاصرینو کې چا دا ویلي چې دا د په د مجروحین کې د خدا خبره صحیح نه ده بهرحال دغه کتاب ابن حجر رحمه الله تم نه دی معلوم شوی نو موږ تم نه دی معلوم چې دا به چیرې د کومه ځای څخه ده شاید دا په داسې کتابونو کې وي چې هغه به لا مطبوع نه وي موږ ته به نه ابن صلاح رحمه الله ته به پیدا شوی یا به مطبوع وي نو بس موږ ته به نه معلوم ابن حجر رحمه الله تم دا کتاب نه دی معلوم شوی هغه په نکت کې وایي چې دا ماته نه دی معلوم بهرحال د دې ضعیف انواع دا یو کم 50 ابن حبان ذکر کړی دي ابن صلاح دا هغه په مطابقت کې وایي دا ابن صلاح دا انواع څنګه جوړوي دا ځکه مې د ابن صلاح عبارت درته شوکې چې دا انواع هلته په اشعارو کې بیا سر په خلاصول ګران دي نو په اشعارو کې به موږ خالي ترجمه وکړو دی وسبیل من اراد البسط هلته دی وایي وان بسطن بغي وان بسطن بغي که چیرې د بسط تلاش وکړی سي وسبیل من اراد البسط د هغه تور هغه د دا تور څخه اخیستل شوي وسبیل من اراد البسط ان يعمد الى صفه معينه منها دا یو معین صفت راواخي صفت معینه فيجعل ما عدمت فيه من غير ان يخلفها جابر قسما واحدا یو صفت اتصال د سند فقط نه انو دا یو صفت اوس نو اتصال د سند بیا څو رقم دي چې نسته کې ګوره مرسل دی چې دا مطلب بیا په مرسل کې خپل اختلاف شته فقها مرسل څه ته وایي اصولین مرسل څه ته وایي شافعیه او حنفیه مرسل څه ته وایي محدثین مرسل څه ته وایي د محدثینو او د فقهای حنفیو د دې د مرسل اصلاح ډیره پراخه ده حق ده خاص کر بیا د نور الانوار د منار او د سرخسی رحمه الله د دې دوه په حنفیو کې د دې بیا په مرسل کې د دې د مرسل تعبیر بیا بیخي ډېر عام دی هر غیر مقبول روایت تر مرسل لاندې راځي اگر چې سند اتصال لري ظاهرا نور الانوار وګورئ زموږ خلک نور الانوار هم په داسې ذوق نه وایي چې هلته بیا شی زندهغسې نو بهرحال د هغو اصلاح په دې کې بیخي ډېر عام ده بهرحال نو خو موږ دلته هغه چې دا مصطلح د متأخرین مصطلح ذکر کوي هغه مرسل دی معلق دی معضل دی او مدلس دی او مرسل خفي دی منقطع دی دا ګردي هر یوه جلا جلا انواع بیا دا یو څه د عدالت سره یې ولګو هلته بیا څه دي کذاب دی متهم بالکذب دی کثیر الغفله والا سړی دی کثیر یعنی دا هغه سره یو صفت یې ورکې کوه بیا یې سره دوه کوه بیا یې سره درې کوه په دا رقم باندې بعضې خلکو بیخي ډېرې انواع در سلم خلکو بعضې زیاتې کړي دي انواع او حافظ ابن حجر هم حافظ ناقد سخاوي رحمه الله فتح المغيث کې هم او نور د په نکتو کې نور علما هم دا وایي چې دا کې خالي مازې اتناب دی دا تکرار مکرار سره راځي خو بهرحال د هغه انواع چې بیا دوی ذکر کوي خاص لقبونه ورکوي دا هغه صفات د قبول دی د هغه رقم ذکر کوي بیا په اخر کې والذي لقب خاص معروف من اقسام ذلك الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل في انواع سياتي عليها الشرح ان شاء الله تعالى بیا دا عزیزي په دې کې یو نه بل نکته بنیادی واوري ګوري
دا ضعیف دا تقسیم شوی دی انواع ته او هغه موضوع نه دی دا چش دی نوع ده د ضعیف موضوع چش دی د ضعیف چش ده نوع ده حافظ ابن حجر رحمه الله دا په دغه کې راوړي دي چې هغه شر د انواع د بیا په اخر پای کې دا ذکر کړی شر د انواع چې دی دا موضوع ده او د ضعیف دا موضوع روایت او د سخاوي رحمه الله په فتح المغیث کې دا ذکر کړی دي چې شر د انواع د ضعیف چې ده دا موضوع روایت دی خو هغه خبره سره چې د دې د عبارت تفصیل اوس خالي راسي اشعار ته وګوري اما الضعيف فهو ما لم يبلغه مرتبة الحسن وإن بستنبغه ضعیف هغه دی ما لم یبلغه چې نه یې رسېدلی چې شته مرتبة الحسن چې شته نه یې رسېدلی مرتبه الحسن هلته خو هغه دا وویل چې ګوره مرتبه د صفات هغه صفات چې هغه د صحیح دي هغه دواړو ته نه یې رسېدلی دی څنګه وایي د ابن حجر چې کومه خبره هلته په نکت کې پر دې راس کې دا هغه ځای سم کړی دی عراقي رحمه الله وإن بستنبغه که چیرې تلاش کړی سي څه شي دی وضاحت دلديس ففاقد شرط قبول قسم واثنين قسم غيره وضم یو شرط چې پکې نستوي دا یو قسم دی د مثال په توګه اتصال د سند نشته پکې دا یو قسم دی ان اوس اتصال په کوم ځای کې نشته او څنګه اتصال نشته یو راوي پکې نشته کډیر راوي هم پکې نشته چې یو راوي پکې نشته نو په سر د سند کې نشته ما بین د سند کې نشته په پای د سند کې دوه نشته نو په کوم ځای په لپسې نشته ك جل جلاله أنه داب وإن بستنبغي ففاقد شرط قبول قسم يو شرط قبول بكني دا يو قسم دي واثنين قسم غيره وضم أو شدبكني دا بل قسم دي وضم دا أغا سواهما سر لجيجي وضم سواهما فثالث وهكذا ورا دا يو شرط شنستك دا مرسل ولا جو دا دي خاصة دا خاصة دا شرط سيور سرنستي ولا جو بیا داغه ولګو دا خاصه بل د اصلور شرایط 15 شرایط چلته زل ډیر کې څنګه بس دا یو ور سره لګو یو هغه ور سره زمو بیا ما دا اول ورته بدلوه دا بل څه سره ولګو بیا هغه ور سره دا رقم وضم سواهما فثالث وهكذا درسي وعد لشرط غير مبدو فذا هغه شرط چې تا په سر کې شروع پکړه ده دا هغه غیر بل په سر کې ولګو یعنی ور مرسل ور سره ولګو دا نور شرایط بیا منقطع ور سره ولګو دا نور شرایط بیا معلق ور سره ولګو دا نور شرایط بیا د اتصال سره بغیر بل شرط راواخه بیا دوه سره ولګو سره بدل کچو دا کوم قسم سواها ثم زد غير الذي قدمته ثم على ذا فاحتسي بیا بل یو قسم را مختک بیا غو ولګو بیا په روان سره نور سره لګو بیا بل قسم را مختک بیا غو سره بیا ګرد سره وعده البستي فيما اوعى امام البستي چې ابو حاتم ابن حبان د روضه العقلاء د تقاسيم الانواع د کتاب المجروحين مالا دي هغه سابلې دي چې د سر راجمه کړی دي ل49 نوعا هغه څو تر رسولې دي نه څلوېښت انواع تر رسولې دي خو بعضې سلو تر رسولې دي بعضې د رسول هم زیات کړي دي هغوی په تقسیماتو باندې چارې ورته جلا جلا نوم ورکړي بیا دغه کړي دي پر دغه چې امام بستي دا کار چیرې کړی دی پر دې باندې خپله دغه او دا هلته ابن حجر رحمه الله خو په نکت کې وایي هغه سړی نه معلوموي زموږ د زمانې یو چا دا ویلي چې دا په کتاب الضعفاء په کتاب المجروحین کې بستي دا کار کړی دی دغه زرکشي رحمه الله چې کله دا خبره کړې ده او دا خبره امام زرکشي کړې ده دا چا کړې ده امام زرکشي رحمه الله کړې ده خو دا بیا خپله دغه هم دغه ویلی دی ابن حجر چې نه په مجروحین کې دا خبره نشته او سخاوي ویلی دی چې دا په مجروحین او مجروحین خو موږ خپل هم دا مقدمه خو تا هم کتلې ده مقدمه تویر مو ساته کتلې مقدمه د مجروحین اخو ما هم کتلې ما دوه درې واره کتلې هلته دا شی بالکل نشته نو بهرحال خو دغه چا بیا نور هم ډېرې کړي دي در دې هم پسې اړولي دي مطلب در سل هم اړولي دي خو خپله دی هم دغه وایي یعنی ابن عراقي سخاوي ابن حجر چې دا استثناء دی مطلب در لا اړول نه سره بس دا معنا داسې یو مهم شی نه دی خو دا تقسیم کې په دا رقم انواعو باندې دا سخاوي رحمه الله چې سره زم کړي دي په فتح المغیث کې دا تقسیم کړي دي اوس یوه خبره دا ده چې اوس موږ ضعیف څنګه وپېژنو موږ خو پر داسې صفات د ضعیف وپېژندی دغه ضعیف د عذاب جابر چې پیدا سي موږ دغه کوو چې
یو خدا دی چې دا نور شان ګرد هلته د هرې خوا څخه موږ ته راودرېږي بیا د دوی په قواعدو موږ حلوو. کومې ضعیف موږ پر ضعف د راوي نه پېژنو. ضعیف یعنې زه دا تعبیر بله کوم درته کوم، ملازمه نشته په مابین د ضعف د راوي او د ضعف د حدیث کې. د راوي د ضعف او د مروي د ضعف په مابینځ کې څه نشته، لکه ملازمه چې نشته په مابینځ کې د ثقوالي د راوي او د صحت د حدیث کې. زه دی وایم د راوي د ثقوالي څخه لازمه دا نه ده چې د حدیث به خامخا چی شي، د راوي د ضعف څخه دا لازمه نه ده چې د روایت به خامخا چی شي ضعیف. کېدلی شي چې ضعیف راوي وي خو روایت یې چی شي صحیح، کېدلی شي ثقه راوي وي خو روایت یې چی شي ضعیف. د دې د مابین ملازمه نشته. او که زه په یو بل تعبیر ووایم دا ضعف د راوي مستلزم نه دی ضعف د روایت لره، او ضبط د راوي دا مستلزم نه دی ضعف د چا لره، د صحت د روایت لره. دا ځکه موږ دی وایو دا تعبیر موږ دی کوو چې راوي خپل صفات لري او روایات یې خپل صفات لري. دا چې اوس هلته ووایي چې دا روایت غیر صحیح دی، نو دا ګوره یعنې مثال ته د غیب په د باندې خبرو کې سر په خلاص. یو سړی ډېر ښه سړی دی، ډېر نیک سړی دی، ډېر ولي سړی دی، ډېر رښتیا والا سړی دی، خدای دا ووایي چې دا دیوال د اوسپنې دی او موږ ته ورته ګورو چې دا دیوال د اوسپنې نه دی، دا د تختې دیوال دی. خو دا په دا نظر کې دا رقم راځي، نو د ده د ښه سړیتوب څخه دا نه لازمي چې دا دیوال دی اوس یې څوک وایي چې دا خبره غلطه ده. اوس په دې باندې که دی دا ووایي چې دا خبره غلطه ده، پر ده ته دا استدلال په دې استدلال ته دی نشي خرابولی چې ته د ده خبره ور خرابه کړې چې یاره دا ډېر ښه سړي کړې ده دا خبره، ځکه ښه سړی په دې کې څه شوی دی خطا شوی دی. نو راوي ثقهوالی دا مستلزم نه دی د روایت صحت لره، نو او نه د راوي ضعیفوالی مستلزم دی ضعف د روایت لره. ځکه نو راوي چې ثقه سي نو ثقه دی، ثقه دا معنا ده چې ډېرې صحیح خبرې کوي، کله کله خطا کېږي هم، نو ثقه دی، معصوم نه دی چې هره خبره یې صحیح ده. او ضعیف بیا ضعیف دی، نو هغه ډېر روایاتو کې خطا شوی دی. دا معنا نه ده چې هره خبره کړې ده هغه خطا ده، چې هره خبره خطا کړي دا خو نو لیونی دی، دا خو نو بیا مجنون دی. نو ځکه موږ دا وایو چې ضعف د راوي مستلزم ضعف د روایت د ده لره نه دی، او ثقهوالی د راوي دا مستلزم صحت د ده د حدیث لره نه دی. نو د حدیث دپاره خپلې مقولې دي نقدیې، هغه د روایت صفت جوړېږي، د راوي په صفاتو هغه بدلون نه پیدا کوي، او د راوي دپاره خپلې مقولې دي نقدیې او وصفیې چې هغه بیا په روایت باندې کله کله اثر نشي کولی. بس انشاءالله کفایت کوي. سبحان ربک رب العزة.